د قیامت په ورځ به الله سبحانه وتعالی په حقوق الله کې د ټولو نه اولنی حساب زما او ستا نه د مانځه اخلي. دا زما خبره نه ده، حدیث کې راځي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. د قیامت په ورځ به اولنی حساب چې د الله د بنده سره کوي د مانځه په باره کې به کوي چې بنده منځونه مې در باندې فرض کړي، وایه د منځونو سره دې کومه معامله کړې ده، د منځونو دې څه خیال ساتلی. اولنی تپوس به د الله سبحانه وتعالی دی. په یو حدیث کې داسې راځي چې اولنی تپوس به الله سبحانه وتعالی د وینې په باره کې کوي. وینې تطبیق د دې دواړو حدیثونو دا دی چې دوه قسمه حقوق دي. یو ته حقوق الله ویلی کېږي، د الله حقونه دي. زکات د الله حق دی، مونځ د الله حق دی، د قرآن تلاوت د الله حق دی. حقوق الله هغه شیزونه چې د الله سره تعلق. دویم دی حقوق العباد چې د بندگانو سره تعلق دی. مثال په طور باندې د یو انسان ته کنځلې وکړي، د انسان بې عزتي دې وکړه یا راولګېدې، الله دې ترې موږ وساتي، څوک دې قتل کړه، دا حقوق العباد دي. نو په حقوق الله کې به د ټولو نه اولنی تپوس الله سبحانه وتعالی د مانځه کوي، او په حقوق العباد کې به د ټولو نه اولنی تپوس الله سبحانه وتعالی هغه د دې وینې په باره کې کوي چې دا بنده دې ولې په ناحقه طریقه باندې قتل کړي. زما محترمو دا ډېره سخته خبره ده. ګورې چې اولنی تپوس زمانه د مانځه په باره کې کېږي، ډېر مسلمانان په دې کې هم سستي کوي. اذان به شروع دا به په دکان کې ناست، اذان به شروع د ده په محله کې مسجد دی، مخکې به راشي چې داسې صحابه کرام چې نظر یې نه لګېدل هم په کور کې د مانځه رخصت ورته نه دی میلاو شوی. د دې وجه نه زما محترمو د دې منځونو ډېر لحاظ ساتل پکار دی. حدیث کې راځي علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم. وی نبی صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه رخصتېده، د ټولو نه اخرنۍ خبره چې رسول الله د خولې نه راوتې ده هغه د مانځه په باره کې ده. الصلاة ای د امت خلکو د منځونو خیال ساتئ. ګورئ د منځونو اهتمام کوئ، ګورئ منځونه ادا کوئ. ګورئ د نبی صلی الله علیه وسلم د خولې نه اخرنۍ خبره د مانځه په باره کې راوتې. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل یمن ته لیږل، نو معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ ته ویلو چې دا یو څو خبرې دغه خلکو ته اهل کتابو ته بیان کړه، ځکه دا یمن دا خلک اهل کتاب دي، یهود او نصواره دي. د ټولو نه اولنی دعوت ورته د توحید ورکه، د دې خبرې ورکه چې د الله نه ما سوا د بل چا عبادت جایز نه دی، صرف د الله بندګي به کېږي. او دویمه خبره ورته دا وکړه چې الله سبحانه وتعالی په تاسو باندې په ورځ او شپه کې 5 منځونه فرض کړي. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ چې کله یمن ته راغلی، نو هغه خلکو ته د دې خبرو دعوت ورکړي. د دې وجه نه کله چې یو کافر مسلمان شي، د ټولو نه اولنی امر چې هغه ته متوجه کېږي او سړی حکم ورکوي، هغه به د مانځه په باره کې ورکوي چې یاره تا خو ایمان راوړو، د ټولو نه اولنی امر دا دی چې ته به مونځ کې. بعضې علما لیکي که چېرته دله مونځ نه ورتله، هسې یې ودروه، هسې دې ولاړي، د مونځ د یادولو کوشش سره دې هسې ولاړي، تشبح بالمصلیین دې کوي، د دې دپاره چې دا د مانځه سره عادت شي.